کرونا ویروس چې اوس د ټوله نړۍ لپاره ستر ګواښ ګڼل کیږي په هرات ولایت کې په هکله خلکو ته پوهاوی ورکول کیږي. په هرات ولایت کې د افغانستان د ماشومانو ښوونیزې او روزنیزې سرکس د دې ویروس په هکله خلکو ته د عامه پوهاوي ورکولو یو تفریحي پروګرام په لار واچوه. د دې سرکس مسؤل وایي چې دا پروګرام یې د دې لپاره په لار اچولی دی ترڅو ماشومان او د دوی کورنۍ د دې وژونکې ناروغۍ په اړه معلومات ترلاسه کړي او خپل ځان او کورنۍ د دې وایروس څخه وژغوري. کرونا ویروس یو له وژونکو ویروسونو څخه دی چې د لومړي ځل لپاره د چین په ووهان ښار کې خپور سو او اوس په افغانستان کې د دې ویروس 15 مثبت پیښې ثبت شوي دي چې 4 یې په هرات ولایت کې دي. په هرات ولایت کې د افغانستان د ماشومانو تعلیمي او تربیوي سرکس د خلکو او ماشومانو د عامه پوهاوي لپاره یو تفریحي پروګرام په لار واچو ترڅو د دې وژونکي ویروس خپرېدو څخه مخنیوي وشي. د دې سرکس مسؤل وایي چې د دوی یوازینۍ موخه د کرونا ویروس مخنیوي او په هکله یې د خلکو او ماشومانو د پوهاوی لوړوالی دی. امروز ما ختم پروگرام های زمستانی ما بود. البته 2 هفته میشه که همین پروگرام های ما تعطیل بوده. امروز به خاطر که تقاضای فامیلا و مردم بودن، به خاطر که همین آگاهی دهی درباره همین خطرات کرونا که بوده، خواستیم که یک آگاهی برای فامیلا و برای اطفال داشته باشیم. در کنار از او یک برنامه تفریحی هم برای فامیلا داشته باشیم. هدف عمده بیشتر ما درباره همین مرض کرونا بود که په همدې حال کې د هرات ښار د ګذر یو شمېر وکیلان د دې پروګرام څخه خوښ بریښي او د مسؤلو ادارو څخه غواړي ترڅو د دې ویروس په اړه د خلکو پوهاوی لوړه کړي او نورو ولایتونو او سیمو ته د خپرېدو مخنیوی وشي. برنامه بسیار خیلی جالبی بود که راجع به همین مرض کشنده به مردم تمرین میداد و ما به مردم همین آگاهی بدیم که بله همین مرض داخل خاک افغانستان داخل شده و از صحت عامه خواهشمندیم. از صحت عامه خواهشمندیم که همین پروگرام به داخل تمام ولایت هرات تدریس بدن و ولایت های همجوار ما سرایت نه. د دې پروګرام ګډونوال او د ماشومانو د کورنۍ غړي هم د دې پروګرام څخه خوښ دي او زیاتوي چې داسې پروګرامونه کولای شي چې د دې ویروس د خپرېدو مخنیوي وکړي او دوی او ماشومان یې د دې وژونکي ویروس څخه وژغوري. این برنامه خیلی مفیده برای بخصوص برای اطفال ما، چون که زیاد آگاه نیستن. بعد وقتی که شما اطفال آگاه میسازین اونا از این مرض میتونن که خود حفاظت کنن، حفظ کنن از این مرض خطرناک. و ما از تمام کارمندانی که در افغانستان کار میکنن خواهشمندیم که بیشترتر در این مورد به مردم آگاهی بیشتری بدن که مردم بتونن خود حفاظت کنن از این مرض. کرونا ویروس چې په دې وروستیو کې د نړۍ تر 100 ډېر هیوادونو کې خپور شوی، تر 1 لک ډېر کسان یې ناروغه کړي چې له دې ډلې تر 3.5 کسانو خپل ژوند بایللی او د 15 زره په شاوخوا کې د اخته کسانو درملنه شوې.